ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. قالوا سبحانك لا علم لنا أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له. لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. قال الله تعالى وتبارك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. سلام على خير الأنام وسيديه حبيب إله العالمين محمد
بشیر نذیر ہاشمی مکرمہ عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واجب القدر او زما ډیرو محترم و معزز مشرانو ملمنو او د دې دینی درسگاه او د دې روحانی اسپیټال هم جوارو گوانډینو عوام و خواصو الله رب العزت استاسو دا حاضری په خپل بارگاہ کې قبول او منظور او فرمائی او د کم مقصد د پارا چې مونږ تاسې د الله جل جلاله دی عظیم درسگاه ته راغلیو چې هغه یو عظیمه فریضه چې هغه منذ جمعه مبارک دی الله دې مونږ ته ادا کولو توفیق را نصیب کی او بیا دا عظیم عمل چې هغه خطبه دا اوریدل دی الله دې دغه خطبه د جمعه زمونږه د پاره دغه وعظ نصیحت په خپل بارگاہ کې قبول او منظور فرمایي او دغه عمل اثر دی الله په تمام امت کې ذریعہ د هدایت وګرځي محترمو دا معین میش دی خصوصا دا د حج مبارک میش چې دا ذوالحجه مبارک وا تقریبا دا په ختم دو دا د اسلام عظیمی تاریخی کارنامے په دې میش کې مخې تراغلی او د هغې کارنامو لګیا دهانی کو چې د اسلام دا مبارک میش دی چې په دې کې په مسلمان باندې یو اهمه فریضه ده لیکن وقت او زمانہ کی د اسلام دشمنانو د دې مبارک ایام لحاظ د تاریخ نراواخلا تر دې ټیمه پورې نه ساتلې ار وخت پارا چې اغیارو ته په لاس باندې سم قورغلی دا نو د مسلمانانو د نقصان ارادي کړی او اظهار کړي مسلمانانی پسناس دردونو باندې دردمن کړي دي خو مونږ ته الله جل جلاله یو عظیم نعمت را کړی چې هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ده دا یو ببها او عظیم نعمت ته چې مرګ د مسلمان که د ظالم د لاس وي شهادت او که تکالیفی د ظالم د خوانه مسلمان ته عزت او که احصار وی محصور دل وی بندی دل وی جیل کې اچول وی د مسلمان د پاره دام باعث عزت
دا د الله جل جلاله یو عظیم نعمت یو انعام دی او ټول وای الحمدلله چې مونږ ته الله داسې دین او مذهب را نصیب کړي چې د دې دین کې هر یو لمحه د تکلیف هغه عبس نزي او دا غي ترشا الله پاک لوی خیر او برکت تړلې وي. نو په دې ایامو کې عظیمه کارنامه خود ابراهیم علیه السلام د بچوړي وا او عظیمه کارنامه د بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها وا او عظیمه کارنامه په دې میش کې د حضرت اسماعیل ذبیح الله علیه السلام د صبر او د استقامت کارنامه وا. پلار لاس کی چاړو زوی د ګټ پشان تخپو کې پریوتل او مور مبارک ورته په غټو غټو سترګو باندې لیدل او د غرونو په منځ کې یو عظیم قیامت راتلل. د مینات د غرونو په منځ کې اسماعیل چړې لاندې پروت او ابراهیم سره چړاله او بیبي هاجره ورته په غټو غټو باندې ګوري. د رب العالمین د حکم تعمیل کیږي د الله جل جلاله رضا حاصلې د الله جل جلاله د رضا په حصول کې ابراهیم زوی ته نګوري مور اسماعیل زوی ته نګوري او زوی د الله پر رضا کې د پلار او د مور او د خپل مری درد ته نګوري. دا عظیمه کارنامه خو په دې میش کې دا شوی په لسم د ذل حجه باندې حجیان حضرات شپه مزدلفه کیو کې او سار مینا تر روان شي او ځان سره کانی د مزدلفین راغستی وي او په لار باندې تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. روان یو مقصود دی چې جمره عقبہ ورته وی غټ شیطان اغولی لیکن دا یو نقشه ذهن کې راوستل چې په دې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د شیطان د اشتونه بعد چاړه را اخلي او د خپل زوی په مړی باندې راکاږي. دا د انسان د ذهن نه بهر خبره ده. د عقل تقاضا یو وي تدبیر د انسان یو وي او تقدیر د انسان د پاره الله بل مقرر کړي وي. نو لوی کارنامه په دې میش کې دا وشو. نو ابراهیم علیه السلام خپل ملت ته اوس خی چې زما په ملت باندې څوک راځي نو تاسو به د قرباني احرام تړئ تاسو به قدم قدم کې د دنیا دا پزان باندې فرض کوئ چې نن می امتحان نه دی نو سبا می حال د امتحان ته حاضری ده سبا به د امتحان حال ته نه وزم. ځکه ابراهیم علیه السلام مونږ ته لوی تا عبرت پرې خودلو چې د الله جل جلاله د حکم تعمیل د پاره با د پلار د سوی د خزی د کلی د خار د خوشحالی د دې پروا نه ساتي الله برضا کې لوی کارنامه وشو. ما مرګرو ته خبره کوله مالدا مخامخ چې کوم گنبد غونډه کې ښکاری دا د اسماعیل علیه السلام د علالی دو زیره هغه باندې ترک حکومت یو داسې گنبد جوړ کړي دا غټ زیرا ګر کړو به سعودي حکومت دور زمانه سره غزه را محدود کو صرف هغه گنبد اوس پاتې د لری نه معلومیږي. ترکانو وخت کې ته پوړې جوړ کړي خلک به ور قتل به اجازه. بهر حال بیا هغه غرونو منس کې الله جل جلاله مونږ ته یو عظیم عبرت راکو چې تاسو به زما د دین د تعمیل لپاره او پزان باندې د عملی کولو لپاره هر قرباني ته تیاریږي. صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدا چې مونږ به قربانی د ابراهیم علیه السلام په شانتی ورکو. نو بیا اومدقې د مکی د غرونو نه یو عظیم الشان قافله د هجرت په طرف باندې د حبشي طرف ته او نور ملکونو ته هجرتونه کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان درولو په وجه باندې مکه کې چانه پرې خدل مکه ور باندې تنگ شو د پلار او نیک کله هغه خلق ته به زنه ور کول چې چا پلار او نیک مکه آباد کړي وا
هغه خلق ته به اهل مکه والا او زینور کول وي تاسو به د پیغمبر نه انکار کوئ د خپل دین به اقرار کوئ او یا با مکه پرې دی. هغه خلق دې ته تیار شو د قربانی احرام اتړو او کله او بچی او اهل عیال هر څه پرې خدل لاړل یو عظیمه قربانی ورکړه. ما حجاج ته خبره کوله په عرفات کې باندې حجاجو دا یاد ساتي موږ د عرفات میدان تراغلو قسمه قسم نعمتونه زمونږ نه وړاندې د شپې دلته گاډي راغلي دي ولاړ دي او سبب سبیل روان دي او څوک پیسې او څوک ماسس کی او څوک روټي او هر یو نعمت بسیار شمار نشتا او د هر یو حاجی مخ ته عظیم الشان خوانچه پرته ده. لیکن دا د عرفات میدان کې د رسول الله طالبانو او صحابو کما قربانی ورکړي د زمون ذهن نه را اغلی قربانی عقلم نه مني چې خدای دا لا سرنګ خلق بیا دې مکینه چې رسول الله هجرت کړو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو لوروا بی بی اسماء نامه رضی اللہ عنها د دې یو غلامو هغه با پیوړلیو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنها با د خپل پلار زیارت کولو درې ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر په غار ثور کیو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنها یو ځل پی روانې کړې سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې اولیدل چې لور می راغلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل محبوبا مخامخ یو ماشوم را روانه ده نبی علیہ السلام او توي ورته نه پیژنې دا خو اسماء د ستالور ده او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لور می دا لیکن زه په دغه وخت کې ماته زما د زړه معشوقه او زما د زړه قرار هغه لور نه ده بلکې ستا وجود مبارک دی چې تا ته ګورم مانه لور او هر سره نه هیر دی محبوبه صرف چې تا ګورم به دا زما د پر هر سر سره لور مبارک راغله او دروازه کې د دې غاری ثور په دې خلک ولاړه ده او پلار ته आवाज کی بابا جانا انا اسماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ابو بکر هذا اسماء رضی اللہ تعالی عنها دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا الله سره وګد کو بی اسماء نه پي واغسته ناغه او جړل دروازې مخلکی بابا کور ته بکل راځي تاسو خو کور پرې خو دو بیا نه راځي کور ته رسول الله وی والله ما نه بد بی بی اسماء هغه اوخ کې هېری نشي چې داغه په مخ باندې دا اوخ کې را روان شوي او پلار ورته فرمایل بچي بیا مونږ نه درځو کور ته به چې کله د الله اراده وشو الله اوخ تل بچي بیا به کور ته راځو او بی بی اسماء خپل پړونه راواغستو او خپل سترګو ته ونیولو او شاشه د غاری ثور ته لیدل او د خپل پلار نه د فراق صادر په مخ راواچو پلار ته فرمایل بچي مجاړه واقع چې ته زما لوري او زما بوډا پلار په کور کې پاتې شو خو اے ګرانی لوري ما ته ستا په شانتي بچي او ما ته د خپل محبوب پلار په شانتي پلاران دا ټول یو طرف ته او چهره انور د جناب رسول الله بل طرف ته محبوب په خوا کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه اظهار د نفس د خلین الفاظ را اوتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا واقعا په مدینه منوره کې بیانوله نو یو خو به ابو بکر صدیق تریدل او بل خو به د جناب رسول الله مبارک په مخسترګو باندې اوخ کې بر روانې شوې عمر رضی الله عنه فرمایلی وای زما د خدای په ذات قسم وی چې ما ویل خدای چې زما ټوله زندگی یو طرف ته کاش چې ما د ابو بکر صدیق په ځای باندې د رسول الله سره یو وشپ په غار ثور کې کړه وي دومره لوی عزت ورته حاصل دی
اغا ابو بکر د قربانی، اغا ابو بکر رضی اللہ عنہ د قربانی وا عالی شان تحفه رسول الله تورکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د غاری سور نه لور روانه او داغي پروا هم نه وا. یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایل ابو بکر پاګه ورځ باندې زما د سترګو نه اوخ کلاړي ستا سترګو اوخ کینه ته یولې هغه ورته وجل و یا رسول الله زما د رب ذل جلال په ذات قسم وی چې ما ته د لور اوخ کو جړا نه وراوسته او چې کله ما ستا د سترګو نه اوخ کې مبارک ولیدل ما ته جړا راغله مال چې هاي زما لور نه راغله ما به دا پي نه خوړلې زما د محبوب د سترګو نه اوخ کې نه وتل. صدې خیال له اسلام د قرباني دین دی. اسلام موږ له د قرباني لار خي چې اسلام بدرنا کله کله بچي غواړي بچي به ورکه او کله کله بدرنا مال غواړي مال به ورکه او کله کله بدرنا ځواني غواړي ځواني به ورکه. حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ پدې میش شپږشتم تاریخ باندې د ذوالحجې تقریبا چاغا ورځ عمده ورځ مخکې وروسته ورځ وا د چهار شنبه ورځ وا او مور د عبد الله ابن عمر د عمر فاروق رضی الله عنه خزه مبارکه هغه وی چې ما ټول شپه خپل خاون امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په جړا باندې ولیدلو. دغه میشو عزیزانو چې عظیمه صحنه مخې تراغله هغه عمر باندې قیامت صغرا راغی. کوم عمر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانہ بعد به پیغمبر نوی که پیغمبر وې نو عمر به پیغمبر وې رضی الله عنه. بعضی مفسرین لیکلی چې د عمر رضی الله عنه مبارک پرای باندې الله ولزه د عمر درایت تایید کړی دی او فرمایلی دی چې یا رسول الله زما د محبوب یار عمر چې سوې دا خبر الله وي زما خوخه ده ولزه تقریبا قران کریم کې د عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله باندې الله فیصله را لګلې ده اور علی کی بینا موتانند محلي کونسلر وارا چې دا یو وړي نه وړا منصب دی او په دې باندې مونږ ته الله عزت راکړي نو بیا مونږه دنیا نه ګورو. او عمر رضی الله تعالی عنہ د 22 لاکھ مربع میل زمکه باندې امیر المؤمنین دی. د شپې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک بهر را اوتل بهر روان دی یو زمره ولاړ دی زمره شرمخ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مرګرو ویل چې یا امیر المؤمنین شرمخ ولاړ دی. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایل شرمخ دی خدا الله مخلوق دی ولاړ به کنه د خدای اسمه کړه او دی به مور ولدی به نو دريږي ور باندې. هغه ملګرو کې یو قسم ير راغلا چې عمر رضی الله تعالی عنہ خو عجیب جلالی صفت الله ور کړی دي. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې مرګرو په اراده باندې ذهن کولاو شو چې د مرګرو اراده ده چې الله را بدل کی. आवाज की ए शर्मखां ए अल्लाह मखलूका खपल से परे दादा अल्लाह पे हुक्म बानी दिल तराशा. उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक शर्मख्त आवाज की शर्मख डारे करा रवान दे द उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खपो मुबारक की सर के खुद लो आगा मलगुरु ता उमर फारूक आवाज कई ए जमा मलगुरो कम सड़ी ताक पतलू की तकलीफ हुई
نو دا دستاسی دا پارا اللہ رب العالمین سوارلی دا لگلے دا اے ملگرو پا دیز مری باندی سوار شئی دا دستاسی خدمت دا پارا راغلے دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمریو ماغرنگی سر پزمکا باندی خود یو صحابی راغے دیز مری ترانیز دیشو امتحانن یو خپبل باندے واڑولا زمرے پارام باندے را اوچت شلو دے صحابی پا منڈبان اخپت واپس کرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اے زمریا د خدای په حکم باندې واپس په خپل ځای باندې سملان زما ملګری لا پتا باندې ناس نو تروان شوي زمری واپس ټونګه خخې کړلې پزمکا باندې دې صحابي ته شابدي باندې سور شا اگر صحابي راغ زمری د پاسه سور شلو اگر زمری د الله رب العالمین په حکم باندې پاسې دلو عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخراواړولو ازمری شونډي خوځيږي اگر صحابہ نے پوئیگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل اے زمریا تا صحابی زان بانے سور منگ پسرا روان شا عمر رضی اللہ عنہ اڑان دے روان دے اس مرے رست ور پس روان دے اس صحابی ور باندے سور دے اگا عمر رضی اللہ عنہ او زمری با ولی نا پابند کی گی اللہ یرو پکی اللہ خوف پکی شپیا وراوتل د خپل کورنا عبداللہ ابن عمر وی زور پس په منډر عالم بابا چیرته زه زبچیا پارامو د شزمالک کار دی بابا یوازي او زبچیا ما سره لوی رب ذات شته دی هغه زما ملګری دی ونحن اقرب الیه من حبل الورید زبچیا زمانه بیغمشا تننو ز پارام کوا زلک بہر اوزم چکر لگوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہر روان دے ویلی دل داسی او دشت دا پدی دشت کی داسی سترگو تس نظر کے راغلل لکیو کورچ داسی یا سخلق را جموی پدی کی داسی افسیلے ووریدو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک دے شورتاو دے دزر آواز سزان اور رسول دا افسیلی دے کم زین رازی تورش پدا عمر رضی اللہ عنہ مبارک غاڑا تازہ کڑاو دے خلق و تقریب شو چویلی دل دے یو معشوم او دا زنانا او دے یو سڑی آواز دے خبری دی او دا سیو سادہ گوندہ کی تنبو لگے دلے دے او پدی کے دا زنانا دا بیماری آواز دے فریاد دے سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کی تنبو دوڑان دینے او سریرا پاسی دورتوی وعلیک السلام اے مسافران من باندش پر آغلی دا کور والا می بیمار ادا منتلار پتہ لگینا تدکم زین مسافر رالی امیر المؤمنین ورت فرمائی اے دخل پاک ملمان اے دخلے پا زمین باندے اللہ تا محبوب انسانا تاسی دل تولی پراتی زان تاولی فریاد دننا تنبون آواز راخیجی ورطوی اے مسافرہ زما کور والا بیمار آدان زما دکور والا تکلیف دے منگ تا سگ معلوم ندی منگ مسافریو پا دی بانی مشپرالا اور تو اس تکلیف تے وہی زما د زنانہ د اولاد تکلیف تے دوی مزنانہ پکار دا منگ تکور معلوم نہ دے کلے رات معلوم نہ دے منگ بانی پڑا کش پر آگ للان امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تو فرمائی تاس انتظار کوئی زعن قریب دستاسی د پارا بان دیو زنانا غمو کمان سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کور ترا گئی بی بی را پاسولا ورتوی اے بی بی یو بیمار دے زنانا دا
د اولاد تکلیف دے ورتا د اولاد د پارا چکم ضروری سامان ویزان سره راوالا اگا ورطا ډیر خدان ځان سره سامان را واغستلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وړاندې دی زنان ور سره دا کله چې دې تنبوتا نیمش پکې ورسیدل ورته اے بی بی ته دنن لاړ شه دې تنبوتا دې کې او زنان بیمار ده او زبدی کاکا سره بار خبرې کوما یا رب کریما اے د عمر خدایا اے د ابو بکر ربا اے د جناب محمد رسول اللہ ربا یا اللہ نیمش پدا کونسلر نہ دے ممبر نہ دے وزیر اعلان نہ دے بلکہ د دولس لک مربع ملزم کا باچا دے اگر باچا پا دشت باندے ناستے سڑی سر لگے دے خبریں کئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا خضب ہر راغلا ورتوی اے عمر یا امیر المؤمنین اللہ رب العالمین در تورار در نصیب کو مبارک دشا دے سڑی پزان بانی راکی خودل ورتوی یا امیر المؤمنین واللہ کتا ما پی جندلے وے ما بتا تا مسافر نوے ویلے ما خو پی جندلے نوی تو خو امیر المؤمنین عمر بن الخطابی زما کورتا گورا اے امیر المؤمنین زما کورتا گورا دے دشت بیبان تا گورا او ستا ٹبر تا گورا واللہ ما عظیم بیدبی اکللا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلوا چولا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی عمر فاروق اللہ تا ادری دلوی جلل او بیددی سڑی لاسون انیول ورطوی اے مسافران کپورس دا قیمت باندے اللہ تپوسو کی چھ دے مسافر ٹولش پا ماتا جلل او اے عمر تا پکور کی خوب کولو نزو پورس دا قیمت باندے بیستا جواب ورکولے نشما زبیستا جواب نشم ورکولے تماتوے چھتا ما بے دبی اکڑا بے دبی خو عمر کڑے دا چھ ٹولش پا انہی مشپے پورے پا خوب بانے تیر اکڑا دا مخصوطن نواری بہر نراوتلو یو شپرا اوتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل دلی او کور کی جڑا دا عمر رضی اللہ عنہ دروازہ اٹھا کولا ورتوی چی کور نیو بڑای را اوتل ورتوی بڑای ونستا بچی جاڑی ورتوی زب مخا دخا تیرے گا پورس دا قیمت بد عمر فاروق رضی اللہ عنہ گریوان تلا سورواچم او بے اسم چیا عمرہ وما بچی پنارا باندے ٹولش پا ما اغلاول عمر با بیغم خوبو نہ کئی زتیرے گا مسافر امانا تپوس مکوا اور توی موری سچل لے خیر خودے وی چل دادے چی بچی میں پناہارا باندے ما پا لوخی کی کانے چولی اوپا میں پہ چولی اب سمسائی پا کیوام یو بچے میرا پاسی کی موری ترکاری تیارا دا زیم نہ بچی الگ انتظار و کٹیم لاڈیر دے ما ټولش په بچوله پدې باندې وګولول عمر به بیغم خوبونه کوي زما بچی د ولګي نه تلقیږي عمر رضی الله عنه دا وته نه وای چې تاغه خبر کړي دا ورته نه وای دروازه یې بند کړو په منډه باندې راغې عمر رضی الله عنه مبارک لاړو بیت المال ته بوجي راواغستا پشا باندې اچولې دا غلام ورته راغې ورته وی امیر المؤمنین دا چیرته وړي ما ته راکاوي نه والله واللہ کی غلام یوسی نن عمر غلام دے تمام امت تے اگا عمر رضی اللہ عنہ مبارک بوجی پا شاکڑا اوزان سر نور سامان واغستو پا منڈا باندے لاڑو اب بوڑائی تا وی بوڑائی مورے دروازہ کھلاو کا چا دروازہ کھلاو کڑا بوجی اگرزا ولا پخپل لاس باندے عمر لگے دے ترکاری برابر رہی اور کل مرشی عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورتا دا مبارک گیرہ لاندی خور سر لگی گی اور تا لگے دے پکے ورکی پسرگو باندی لگی اگا اخ کرا روانی دی چکل ما شمان مارشو
بڑھائی ورتوی یا اللہ اے رب کریمہ کاش کد عمر پسے باندے امیر المؤمنین دغا انسان وے خدایا عمر دے قابل نہ دے چگر امیر المؤمنین دغا انسان وی اللہ چ عمر ادھے او دا لگے دے غریبانانو دا معشومانو ترکاری برابر ہے اچار سے برابر شو ورتوی ادی عمر تصفت دا خیتخو علم غیب نشتا عمر تصفت دا چستاب بچو بانے سحال تیرے گی ورتوی چپ مسافرہ تا چکم احسانوں کو بس اللہ دیتا نا عمر جوڑ کی دا عمر منصب دے اللہ تعالی در کی عمر دا چپ ازمک بانے کم عزت حاصل لے اگر دی اللہ تعالی در کی تو خود عمر لوی سڑے دا عمر دفارہ نمکوا عمر رضی اللہ عنہ مبارک چکل دا خزیب سے لراغلا ورتوی اے ادی جانی واللہ پا عمر دی اللہ رب العالمین مور بورا کی پا عمر دی اللہ اخپلی بی بیان اجڑئی چا عمر دستا دا حال نہ خبر نہ دے او چا عمر دی دا حال نہ خبر شلو نبی پخپل استاکور کی مڑ اور بلئی اگا حیران شوا ورتوی واللہ صفات داسی دی چھے بالکل در کیا آگا صفات کو اورمان چھے کم صفات دا امیر المؤمنین عمر فاروق دی مادہ سے اوری دلی دی اگا ورتوی واللہ زد مومنان و خادمی ما ز عمر فاروق ما اے موری پتا چنی مش پی پوری سمرت در تیر شوئے دے کہ اللہ دا عمر نہ پورز دا قیمت دا دی تپوس کی نو دا عمر ٹھول اعمال با اللہ ضائع کی عمر در نمافی غاڑی اگا عمر رضی اللہ عنہ مبارک پدی وش پگشتم ذی الحج باندے بی بی فرمائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹولش پا اللہ رب العالمین تا پتاجد بانی تیر اکڑلا ٹولش پہ اجڑلا نیمش پدان تاجدو کی لاسونا برنی ولی دی زور تراغ لمان چھے اید عبداللہ پلارا کلا اجاڑی کلا اخاندی ما پدی حال باندی پوئی کان و اید عبداللہ موری تپوس مکوا جناب محمد الرسول اللہ تشریف آوری کڑے وان رات او فرمائل اے عمرہ دلتا پاتی کی گئو کما ترازی نما ورتویل یا رسول اللہ ددی ورزی پا انتظار ما دا طول دنیا باچائی تانا قربان شاہ یا رسول اللہ تعالی در زمان نو خاندم پا دی باندی چی دا جانان غیگی تروانی مان اے عمرانو بے جاری ولی وی جارم پا دی باندی چی عمر فاروق لوی زمواری سر تا ان رسولا کب ورز قیمت باندی اللہ پاک یو تگیس پید سند غائرہ پاسی اگا ابنی اس کے لی او ما عمر تاوی چی اے عمر استا پا باچائی کی دیس پی ابنی دیس کے لی نو ما سر داغی تگیس پیم غم دے اگا بوج مرا پسر دے جارم دیتا چلوی زمواری وا اسے نچے مانا اللہ دا دی ذرے ذرے تپوسو نکی پدی راتا جڑا رازی او خندا پدی رازی چخیق دا جانان تروانے ماں بی بی دا خبر واغستا سوچ او فکر کی کینا ولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مبارک اگا اڑان دے لارو مور تاوی چھ موری پلار سر میں دے سوالے نیمش پدا اگوی بچی پلار دے سا عجیب خبرے کئی او یو عجیب نا عجیب خبرے دا وکڑا چھ دا جانان غیگی تا میں روانیم اوڑیر خوشحال دے خدے دے خیر پی کی چھ حالات را روان دی عمر رضی اللہ عنہ مبارک دا خبرے اکڑا سلو سلیل پوری جڑا اکڑا دعاگانے وشوی عظیم دعاگانے اکڑا لے او بیا داغین بعد ازان وشو دا سار دا ازان جمعت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک را روان شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی زمی دخپل پلار پس روانو ما دا حضور علیہ السلام حجری مبارک تا ڈارک ورا گئے اللہ دی زمانگا استاسی سلام بار بار نصیب کی سنت عمل دا دے مستحب عمل دا دے
چې کله ستا د مسجد نبوي د حضور پاک د دروازې د خوانه دروازه وي نو لومبه به سلام کې او به منزل راځي. عمر رضی الله عنه مبارک ودرېدلو. عبد الله ابن عمر وې زور تراغلم شاته ودرېدلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روزي ته زما پلار انتهایی اجړل. علی رضی الله عنه مبارک د حسنین پلار دی راغه او د عمر سب څنګه ته ودرېدلو. عمر رضی الله عنه مبارک اجړل او وی فرمایل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین. سلام نبادی سترگو باندی اوخ کی راغلی و یا رسول اللہ در روان ما، یا حبیب اللہ در روان ما. علی رضی اللہ عنہ مبارک پوگو و تلاس کی خودو ورتو یا امیر المؤمنین دمان زٹیم دے خلق انتظار کی دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک لاڑو مسلیت اقامت شروع شو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو رکعت د سحر وکړلو، دویم رکعت چې عمر فاروق را پاسېدلو. کله چې رکوع ته روان دی ابو لؤلؤ ظالم راغی، د زهرو توره ورسره وه، چاړه ورسره وه او د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په سینه باندې گزار وکړو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاله مبارکی د هغې په بدن مبارک کې دننه انخته ده. هغه چاړه چې د عمر بدن ته لاړه هغه ابو لؤلؤ ظالم چاړه را ویستله، بې لاس کې نیولې ده. دې دوران کې دې په سب کې منډه کړله. لس صحابه کرام مخې ته رالل. علی رضی اللہ تعالی عنہ د عمر فاروق نا لاسونه چاپے رکړل. عمر فاروق په سجده باندې پروت دی او دا تسبیحات وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. عبداللہ ابن عمر راغه ورته وی اے بابا جانا تا پنی مشفق جناب رسول اللہ تا آواز کړو چې یا رسول الله در روان ما و بابا جانا منگ دی چاہتا پری خودلو. ابو لؤلؤ ظالم منډه کړلا، سب کی دیارلس کسان د خپلې تورې نه وویستل. اخیری چې کله درشل باندې دانګل یو صحابي دی هغه شړۍ راواغستله او دی باندې ورواچوله. کله چې شړۍ کې گیر شو خپې لاندې اونختلی، تورې ځان ته راتاو کړله. د هغې په بدن کې دا توره لاړه، چاړه پکې لاړه. دی په خپله شړۍ کې هغه شړۍ د صحابي کې زخمی پروت دی، وینې ترې روانې دي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دې حالات کې آواز وکړو اے ابی ابن کعبہ مونږ د صحابو خراب شلو، ما پریدئی تاسی د سحر جمع خپل ادا کئی. عبداللہ ابن عمر فرمائی منگ خپل پلار واغستلو کورتم یوڑلو. اوی ما خپل پلار تا او فرمائل اے بابا جان دغا پی والا وی چی کل پی ما پخلو وروالا ولی پی لاندی میں دی سوری کی دی خواب بہر را دی. ما تے او فرمائل بچیا زما تو عام تیری گینا عن قریبا روجد جناب رسول اللہ پلاس باندی ماتو ما. بچیا پی مرا کوا پی زما تیری گینا اوی زور تراغلم چی بابا جانا ابو لؤلؤنی ولی شوئے دے سنگ چل ور سروکو. اوی ما تیول چی بچیا پام کوا انتظار کوا کہ عمر شہید شو نو بے دا عمر دا ورسو کار دے کہ بخیو کار سور سرکی او که عمر ژوندی پاتې شو نو عمر ځان د چا قاتل جوړول نه غواړي. فلهذا انتظار کوا که زه شهید شم اختیار د ورثو دی، که څوک ورسره هر څه کوي زاغه اختیار به زما به نه وي. او بچیا هسې لکه تاسې مړ کوي او زه د دې زخم نه جوړ شم نو عمر ځان قاتل جوړول نه غواړي، ځان نه د خپل ځان غش د بل چا نه ناخلي. ما ته رسول الله مبارک بیګا ویلیو چې راځه
د چهارشنبې په ورځ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه زخمی شو او په نن ورځ باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ د خطبې د جمعې خطیب خطبه ویلا عمر رضی الله عنہ مبارک سترګې ورغلی انا لله و انا الیه راجعون. عزیزانو دا شپږویشتم د ذی الحجه باندې عمر رضی الله عنہ دنیا نه یو عظیم ماتم په مسلمانانو راغی. د انګریز یو کتاب لیکلی هغه وای که عمر فاروق رضی الله عنہ 12 کال نور حکومت 10 کال نور حکومت په مسلمانانو ځمکه باندې کړی وی دنیا کې به یو مذهب والا پاتې شوی نه وی ټول ځمکه باندې به د جناب محمد رسول الله دین خور وی. او بل انګریز کتاب لیکلی هغه لیکلی دی د برطانیې والا که عمر رضی الله عنہ په شانتی یو عمر په ځمکه باندې بل پیدا شو په تمام ځمکه باندې با دین محمدی ته الله ترقی ور نصیب کی او بل دین به پاتې نشي. هغه عمر چې اغیار منی په دې میش کې دنیا نه لاړو. په دې میش کې عثماني ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په 8 اکتوبر باندې او بعض علما اسلامی هجری سره 35 هجری اغا فرمائی چې په 13 د ذی الحجه باندې عثماني ذوالنورین باندې یو شان حمله وشوه او په خپل کور کې د قران کریم د تلاوت د پاسه عمر رضی الله عنه ماغه یار چې عمر به فرمایل یا الله کنن دنیا کې ما ته هیڅ عزت هم نه حاصل خو چې د عثمان صحبت را ته حاصل دی یا الله دا ډېر لوی عزت دی. هغه عثمان چې رسول الله مبارک او فرمایل که څوک دنیا کې د جنتی انسان مخ لیدل غواړي نو د عثمان مخ ته دی وګوري. هغه عثمان چې د یهودو نه کویا واغستو مسلمانانو ته وقف کو هغه کوی نه بیا عثمان ته 9 ورځې اوبه میلاو نشوي. هغه عثمان رضی الله عنه مبارک چې چا د تبوک میدان د پاره زر اسونه واغستل زر زغره واغستی زر توری واغستی هغه عثماني ذوالنورین یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کوم ما سره وسایل نشتا. عزیزانو اسلام یوازې سجدی ته نه وای اسلام یوازې د سجدی نوم نه ده اسلام یوازې د حج نوم نه ده اسلام یوازې د دعوت نوم نه ده اسلام یوازې د تلاوت نوم نه ده اسلام مجموعه اسلام ده. اسلام کله مالی قربانی غواړي مالی به ورکې کله بدنی قربانی غواړي بدنی به ورکې کله در نزان غواړي ځان به ورکې کله به مال غواړي مال به ورکې. عثماني ذوالنورین ته صحابي رضی الله عنه مبارک د رسول الله دربار کې ودرېدو یا رسول الله نکاح کوم. نبی علیہ السلام ورته وای ډېره خدا صدر سرشتا د عثماني ذوالنورین په سر لاس کې خودو او یا رسول الله زما ملګری عثمان شتا زما ملګری عثمان شتا. عثمان رضی الله عنه مبارک ورته داسې ولیدل او او یا رسول الله د چې څه خرچه ده زه تیار یم ورته. نبی علیہ السلام فرمائی پنن ورځ باندې د جنت حورو پیغام را اولېګلو جبرائیل امین راغی او ما ته وی چې یا رسول الله عثماني ذوالنورین ته د جنت حور ځان سنگار کو چې نن دنیا کې یو امتی د رسول الله ته یو صحابي د رسول الله ته عثمان د نکاح پیسې ورکړي د جنت حور درته ځان سنگاري. اے عثمانه د جنت ژوند مبارک شه. هغه عثماني ذوالنورین رضی الله عنه مبارک د قران کریم تلاوت کولو او د قران کریم په تلاوت باندې لګیو او به غختله او به میلاو نشوي. حسین ابن علی رضی الله عنه مبارک دا تحفظ د عثماني ذوالنورین ته ولاړ دی. حسن ابن علی ولاړ دی رضی الله تعالی عنهما. دا دوړه اسپیان د رسول الله د زم مبارک ته ولاړ دي. دوړه اسپیان ورته وای یا امیر المؤمنین یا عثمان ابن عفان کسان په دیوال لا وختل اډرو کا من ور باندې غشي چلو من ور باندې توري چلو منګه ختمو منګه مړکاو. عثماني ذوالنورین یو ځان ترانه نږدې کو اے بچوړیا اے حسن ابن علی ما ترانه نږدې شه اے حسین ابن علی ما ترانه نږدې شه ورته وی اے بچیانو تاسو دواړه گواه اوسئ زه په دین د رسول الله روانم زه په شریعت د رسول الله روانم. په ورځ د قیامت باندې به تاسو گواهی ورکوئ چې عثمان اخر وخت کې دا کلمه ویلې ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
حسین ابن علی وای ما د عثماني ذوالنورین نه لاس نو لري کړي چې یو ظالم زده لاس نه اونې ولم ټک ما تراکو دروازې سره ویشتلم ما تور راواغستا عثماني ذوالنورین راته आवाज کوي اے د علی زویا اے د رسول الله نو سیا پام کو تور اون چلے ما ته رسول الله فرمایلیو چې اے عثمانه ستا په وجه باندې به الله فتنه نه جوړي زه د ځان نه فتنه نه جوړم پرې د خپل محبوب تلار شم خپل آقا ته روانم هغه عثماني ذوالنورین چې مسجد نبوي مکه په پیسو رسول الله تاغسته وا هغه عثماني ذوالنورین ته پکې د جنازي مون اجازه چانه ورکوله هغه اتلسم د ذل حج په دې میش کې دا میش یو طرف ته د لوی اختر قرباني ته ابراهیم خلیل الله د زوی ورکړه نو په دې میش کې د رسول الله ار یو غلام قرباني ورکړه دا عمر فاروق رضی الله عنه مبارک پشپګوشتم ذل حج باندې د رسول الله په عشق او محبت کې د شهادت جام نوش کړي او پاتلسم د ذل حج باندې په دې میش کې حضرت عثماني ذوالنورین هغه چې کوم د جام د شهادت نوش کړي عزیزانو اسلام دا د مینې دین دی او اسلام د قربانی دین دی اسلام د مینې دین دی اسلام ته بزان ورکه مال به ورکه قربانی به ورکه ان شاء الله العزیز کومنګ او تاسو د خپل صحابه واقعات مخې ته راوړو دا زمونږ د پاره لوی مثال دی چې عثماني ذوالنورین کدا ویلې وي چې بالکل باغین خو 300 کسان برابر دل او ټوله مدینه عثمان بس ولاړه وا لیکن عثماني ذوالنورین ویل نه اسنا چې زما د لاس نه فتنه جوړه نشي نن هغه خلق چې پس مکه باندې فتنه جوړي خلقو د پاره مشکلات جوړي هغه ته د الله رب العالمین هدایت نصیب کړي او بیا هغه يهود او نصارا چې هغه نن د اسلام د پاره بیا یو شوی دي ګوریات ساتي دنیا کې ټول اهل کفر په دې خبره ورسېدل چې د اسلام مخ نیول پکار دي او د اسلام مخ به اله ونیول شي چې د اسلام کې هغه خلق چې هغه په تور باندې د جهاد باندې ایمان لري داغي خلق مخه ونیسي نن تمام اهل کفر هغه د مجاهدینو د پاره یو شوی دي مجاهدین لګي دي ټکیږي الله رب العالمین دي مشرق او مغرب شمال او جنوب سمره بلاد اسلامیه چي دي او سمره چکم دي کفري ملکونه دي الله دې د مجاهدینو بول پکې بالا کی او هغه مجاهدین نه غره چې نوم د جهاد استعمالي او نور فتنه ده فساد ده الله دې دا خلق تباہ او برباد کی هغه خلق ته دې الله د امداد دروازې کولاو کی چې کوم خلق د الهي کلمت الله د پاره جنگيږي کوم خلق د نظام مصطفی د پاره جنگيږي کوم خلق د رسول الله نظام غواړي کوم خلق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قضا غواړي کوم خلق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قیادت کې داغي د قوماندې لاندې داغي د مذهب او د فقه د لاندې یو اسلامي نظام غواړي الله جل جلاله دې داغي مجاهدینو امداد او نصرت فرمایي او الله جل جلاله دې ساری دنیا کې ساری کفري ملکونه جسمره دي الله دې خپلو کې تس نس کی الله دې خپل کې اختلاف راولي او مسلمانان کې مشرق کې دي مغرب کې دي شمال کې دي جنوب کې دي الله دې دوی کې اتحاد راولي الله دې پکې یووالی راولي الله دې د ټولو مسلمانانو په حال باندې ورحميږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بعض مرګرو دعاګانې وخت ان شاء الله دعا بغواړو ځکه دا هر سړي دا سوچ د چیرې د حج دعا صالح ورځو پوری قبليږي الله دې زمونږ پاغي دعا کې داسې خیر او برکت واچي ان شاء الله ټول ته دعا غواړو یو مرګري کاغذ راولې ګلو هغه د ویني د کینسر د ماشومان لپاره علاج کوي او هغه تقریبا پداسه مرګرو باندې چې هغه غریبان وي مسلمانان دا وی بچي بیماران وي دا وی د پاره هغه به فی سبیل الله ته وینه ور کوي نو کوم مرګري چې هغه فی سبیل الله وینه ور کول غواړي ان شاء الله مدرسه کې چمن کې بیا وی کم لګي نو به فی سبیل الله وینه ور کوي الله دې جزای خیر در نصیب کی بل یو مرګره زمونږ کالج والے ابي خان نامه داغه لپاره دعا غواړي نور زمونږ یو بل سپینګری د مدرسې ډېر خدمت په کولو مسم بابا غا بیمار دغه لپاره دعا غواړي او نور مرګري زمونږ سبازي مرګرو ته پریشانې دي زمونږ وراره دغه په یو کار باندې سعودي کې ان شاء الله لګې دې دعا ورته غواړي چې رب العالمین هغه می مدرسه کې راته دعا غواړي دعا په اخلاص باندې غواړي یا الله
کله چا د دنیا د مقاصد د حصول لپاره دعا غوښته ده خدای حلال دولت ور نصیب کړي کاروبار ته د حلال ور نصیب کړي الله سب بیماران دي خدای شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي الله کریمه سمره خلق اغا نور پریشانی دی ورته سره زمونږه پریشانی د ژوند په خوشاله باندې بدل کړي یا الله زمونږ بچی نیکان صالحان کې یا الله زمونږ بچو ته د هدایت دروازې کولاو کې یا الله زمونږ دوستانو ته د هدایت دروازې کولاو کې یا الله امت ته د هدایت دروازې کولاو کې یا الله زمونږ پریشانی د ژوند خدای ټول په خوشاله باندې بدل کړي الہ العالمین خدای د چا بچینا اهل دی الله ته اهل وګرځي خداوند متعال موږ د هر قسمه فتنو محفوظ وساتي یا الله زمونږ حیا او پرده وساتي یا الله زمونږ د دوستانو حیا او پرده وساتي یا الله سب بیماران دي شفاء کامله عاجله ور نصیب کی دعا وکړي د مدرسې لپاره الله د دې تعمیر کار زمونږ د مدرسې رب العالمین خدای خیر او خوشحالي سره الله سر ته ورسه خدای سمره مرګورو کس تعاون د سرمونو په شکل باندې کړی وي الله کریمه یې نقد پیسې ور کړی رب العالمین بدلی ور نصیب کی خو رب العالمین زمونږ د مدرسې مشکلات تا ته معلوم دي الله تا ته په علم دی خدایا زمونږ د مدرسې ټول ضرورت یا الله تا ته معلوم دی او تا ته په علم دی خدای د خپل خزانو نه پوره کی یا الله موږ چاته محتاج مکی الله د چا مال چې تقبل خدایا هغه ته په مال کې برکت واچي خدای دا هغه زړونه الله د عثماني ذنورین د سخا په شان دي زړونه جوړ کی الله کریمه د دې مدرسې اراکین الله اړ یو ته اخلاص ور نصیب کی خدای اړ یو د زماني ولی الله وګرځي یا الله کم مرګري چې هغه په نور پریشانو باندې مبتلا دي الله کاغه د بيدنۍ پریشانی ده الله کاغه نور ذهني مسائل دي خدای ټول ته د هدایت دروازې کولو کې رب العالمین زمونږ د دې محلي زنوما او یو بابا هغه وفات شوی هغه ته دعا وکړه رب العالمین خدایا سلیم بابا نو میدل ډیر خسړیو د عرفه پورز باندې وفات شوی رب العالمین مغفرت نصیب کی نور زما په غایب کې څوک مسلمانان یا زنانا یا مردانه وفات شوی الله د ټولو قبرونو منور کی څوک بیماران دي الله شفاء کامله عاجله ور نصیب کی رب العالمین دا مدرسه آباد کی دا قوم آباد کی خدای دې مدرسې د خدمت لپاره الله زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ بچي قبول کی زمونږ دوستان قبول کی رب العالمین مونږ ټول دیندار کی د بيدینه او خراب اخلاقونه مو ساتي دعا وکړو ډیره بد هوا را لوتلې ده ما بالته مرګور تویل ظاهر کې به دیندار ځان ته وي باطن کې لوی د حرم توپ کارونه کوي دعا وکي داسي الکان کې وی ظلمین وی الله دې ورته هدایت نصیب کی الله دې ورته هدایت نصیب کی ځکه د بدو اعمال او اثر هغه په ټوله محله باندې راځي ګوریات ساتي ډیر ځان د الله نه قسم په خدای په ورځ د قیامت باندې به الله درنه تپوس کوي چې تا خو ظاهر داسې جوړ کړو او باطن دې داسې نو د الله نه یره پکار ده خوف پکار دی مسلمانانو سره غم راضي پکار ده نن مسلمانان په سفر شانو کې دي موږ لګیو د ګناه په اړخونو کې لګیو ګناهونه کو ځان د پارم جهنم پیدا اور بلو بل د پارم بلو الله دې زمونږ ټول وسایل په خیر کې استعمال کی دعا وکړئ نن سبا د موبایل لوی فتنه ده او ډېر د عزت والا خلق هغه کېږي بے عزت کېږي ډېر د ابرو والا خلق دا وی عزت چې کوم دې لوټ کیږي خدای زمونږه نوجوان نسل ته هدایت نصیب کړي الله کریمه زمونږه مشرانو ته سپینګری او دا یو مرګری راته موبایل کړو دی یو قسم متعلق خبر راته وکړه زړه مې او درد چې یا الله دا څومره خپل انسان دی او دومره بد اعمال کوي نو خدای داسې خلقو ته هدایت نصیب کړي رب العالمین دې دا په حرم کې کرین را پرې وتلو آسمانی تندر راغې ګوروي په تندر وهل شي حجاج ګوري ګناه تاسو کوي اثر ال تراوزی ګوره دا یاد ساتي قسم په خدای نن جدا په بوسنیا کې یا تاسو برما کې ګوره د مسلمانانو بچو پوری تیرونه تړي او به ور باندې اور بلای دا زمونږ وجه ده موږ ظاهر کې سجدي لګو نور شیطانان را نه جوړ دي ابلیسان را نه جوړ دي خدای ته وګوره الله له توبه وباسي اصلاح د نفس وکي د خپل ځان اصلاح وکي یو بزرگ خوب لیدلې رسول الله مبارک خفه ده هغه یې د امت نه ناراضه یم موږ یو جمعهتون ډک شو په دې جمعهتون ډکېدو باندې سو کومګه دا جمعه ته نه ډکېږي چې د چا زړه د اغیار سره ده د چا زړه په ګناه کې لګې ده دا د جمعه ته نه راځي جمعه ته د عبد الله ابن مبارک راشي یو سجده دی ولګي چې انقلاب محله کې راشي عزیزانو الله نه ويریږي خدای نه ويریږي استعمال د هر یو چیز د شریعت پابند وکي د شریعت خلاف مکوي الله بران ناراض شي زمونږ نه الله ناراض ده رسول الله ناراض ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز خفایما یا الله محبوب موږ نه خوشاله کی یا الله ته زموږ ناراضی شي یا الله ته زموږ ناراضی شي یا الله زموږ د اعمال په وجه باندې رسول الله له تکلیف رسی خدایا زمون گناہوں معاف کی اللہ زمون گناہوں معاف کی اللہ زمون گناہوں معاف کی اللہ دبرما مسلمانانو په حال ورحمیږي یا الله غي معصومانو پوری الله ټیر اوتللی شي اور ورواچولی شي زنانه او ته الله د اور جامې ورواغوستلی شي خدایا دا څه حال دی یا الله موږ لګیو په څه ګناهونو کې مبتلا یو خدایا درد لاړو ختم شو فکر لاړو ختم شو یا الله زمونږ هغه درد او فکر نصیب کړي یا الله زمونږ هغه درد او فکر نصیب کړي یا الله د برما د مسلمانانو په حال ورحمیږي یا الله د افغانستان د مسلمانانو په حال ورحمیږي یا الله د کشمیر د مسلمانانو په حال ورحمیږي یا الله د فلسطین د مسلمانانو په حال ورحمیږي ابل اورس فلسطین کې یو جمعات باندې اسرائیل بم را غورځولې تقریبا 19 کسان داسې شهیدان شوي چې غوښې نه دي معلومې شوي قسم به خدای دا حال زمونږ دی الله ته وجاړئ الله نه وغواړئ چې الله زما ظاهرم ټیک کی باطن مم ټیک کی یا الله موږ د ګناهونو زړه ختم کی خدای زمونږ زړه ذکر سره جوړ کی حدیث سره قران سره سنت سره د نبی علیہ السلام طریقو سره الله زمونږ زړه ولګي خدای زمونږ ګناهونه معاف کی الله زمونږ پریشانی ختم کی اخر وخت مدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول